نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. دوستانو زموږ د نن ورځ ویډیو د لمانځه د شرطو په باره کې ده. د لمانځه د صحیح والي لپاره اول شرط چې دی هغه د پاکۍ دی، یعنې د انسان بدن چې دی هغه به صفای د حقیقي مردارۍ څخه او د حکمي مردارۍ څخه. حقیقي مردارۍ چې دی هغه بیا پر دوه قسمه ده. هغه که درنه وي چې په عربي کې ورته غلیظه ویل کېږي، او که سپکه چې په عربي کې ورته خفیفه ویل کېږي. د دې دواړو چې دی هغه انشاءالله پېژندګلوونه چې دی هغه را روانه ده، انشاءالله پر دې باندې مکمل بحث کوو. او بله د حکمي مردارۍ ودې ته ویل کېږي، یعنې مطلب پر انسان باندې غټ اودس چې دی هغه وشتی، انسان بدن به صفای د حدث اکبر، یعنې مطلب د غسل څخه چې دی هغه به د انسان بدن صفای د احتلام څخه، او حدث اصغر انسان چې دی هغه به کوچنی اودس هم لري. دې دواړو څخه به د انسان بدن صفای. او د هغه رقم په طهارت کې چې دی هغه د مقام پاکي هم شرط ده، یعنې مطلب د انسان هغه زګۍ به هم صفای چې پر کوم زګۍ باندې دی لمونځ کوي. د انسان کپړې به هم صفای، کپړه به هم صفای چې په کومو کپړو سره چې دی هغه دی لمونځ کوي. اوس په دې ځای کې یوه مسله ده، هغه مسله ده که یو چا چې دی هغه په یو مردار زګي باندې پر دا رقم ناپاک مقام باندې چې دی هغه لمونځ کوي چې پر هغه باندې مرداري پرته وه، نو د ده دپاره لازمه ده چې دی یو دا رقم شی پر واچي چې هغه چې دی هغه صفای، او صفا شی چې دی هغه دومره باریک نه وي چې تر هغه لاندې دغه معلومیږي، د مرداري چې دی هغه معلومیږي. یعنې په ناپاک مقام که څوک چې دی هغه لمونځ کوي، د هغو دپاره شرط دا دی چې شی چې دی هغه به وي، او دغه شی یعنې مطلب دا مسله او دا شی چې دی هغه به باریک نه وي. نو دا د لمانځه د صحیح والي لپاره اول شرط چې دی هغه طهارت شو. دویم شرط د لمانځه د صحیح والي لپاره هغه چې دی د عورت پټول، یعنې ستر د عورت دی. عورت د انسان لپاره په هر حالت کې پټول پکار دی. عورت که انسان چې دی هغه په تیاره کې یوازې لمونځ کې هم به پټوي، که په ګڼه کې هم به پټوي. د هغه رقم که انسان چې دی هغه یوازې لمونځ کې چې هر ځای مطلب انسان به خپل عورت چې دی هغه پټوي. اوس عورت د سړي ده، د نامه څخه ونیسي بیا در زنګنو پورې، یعنې زنګنونه چې دی هغه کې داخله، د نامه څخه کښته بیا د زنګنونه ګرده تر دغه پورې، در کونۍ پورې. ښځه ټوله چې دی هغه عورت ده. مخ، لاسونه، پښې دا نه دی عورت. نور ټوله ښځه چې دی هغه مکمل عورت ده. یعنې مطلب ښځه به ټوله بدن چې دی هغه پټوي، که یو ویښته چې دی هغه ښکاره شي هم لمونځ چې دی هغه یې د ماباندې ځي. صرف چې دی هغه مخ، لاسونه او پښې چې دی هغه په لمانځه کې چیرې ښکاره شي، لمونځ چې دی هغه یې نه خرابېږي. نور به ښځه ټوله چې دی هغه بدن پټوي. دریم شرط د لمانځه د صحیح والي لپاره هغه دا دی چې مخامخ به قبلې ته ولاړ، یعنې استقبال کعبه. و قبلې ته چې دی هغه مخامخ درېدل. اوس به قبلې ته سینه ګرځول چې دی هغه واجب دی، یعنې د انسان سینه به مخامخ چې دی هغه قبلې ته دا واجب دی. او مخ صرف خالي چې دی هغه مخ و قبلې ته ګرځول دا چې دی هغه سنت دی. یو سړی که چیرې چې دی هغه هلته په مکه مکرمه کې دننه یي، یعنې مکه مکرمه او د دو د مکې مکرمې په مابینځ کې چې دی هغه حایل نه وي، نو بیا چې دی هغه بلکل مخامخ چې دی هغه قبلې ته درېدل سوي دي. او که چیرې چې دی هغه مطلب په مابینځ کې دنیا یې مطلب لکه اوس موږ ته بیا چې دی هغه د قبلې و طرف ته چې دی هغه درېدل سوي دي. او بل د استقبال کعبې دپاره چې دی هغه دوه شرطونه دي. اول شرط دا دی چې انسان چې دی هغه به محفوظ وي، یعنې د دښمن بیره به نه وي چې ته و کعبې ته چې دی هغه مخامخ درېږي، انسان به محفوظ وي. دویم شرط یې دا دی چې انسان به
قدرت چې دی هغه پر دې باندې لري، یعنې مطلب انسان به ورک نه وي، په دا رقم ځای کې به نه وي، قبله چې دی هغه به ورمعلومه وي. قدرت او حفاظت چې دی هغه د استقبال کعبې دپاره چې دی هغه شرط دی. که چیرې چې دی هغه مطلب انسان محفوظ و، د دښمن بیره نه وله او انسان پر دې باندې قدرت درلود، قبلې ته چې دی هغه مخامخ درېدل سو، انسان ورک نه و، ناجوړه نه ولو، نو په دې دوو شرطو کې چې دی هغه بیا استقبال کعبه چې دی هغه د لمانځه د صحت دپاره شرط ده. څلورم شرط د لمانځه د صحیح والي دپاره چې دی هغه نیت دی، یعنې په زړه کې چې دی هغه اراده کول د لمانځه، دا چې دی هغه ودې ته نیت ویل کېږي. د زړه اراده انسان چې دی هغه دا یي چې زه چې دی هغه وځم لمانځه دپاره. اوس دغه نیت د لمانځه دپاره چې دی هغه شرط دی، او په خوله سره ویل د لمانځه دپاره چې دی هغه شرط نه دی. ښه خبره ده چې انسان چې دی هغه یې په خوله باندې ووایي، خو لیکن صرف په زړه کې چې دی هغه اراده کول او د وخت چې دی هغه تعین کول چې زه وځم د ماپښین چې دی هغه مطلب لمونځ کوم، یا چې دی هغه د مازدیګر لمونځ کوم، یا د سهار وخت کول، دا وخت د وخت چې دی هغه تعین او په زړه کې اراده، دا د لمانځه دپاره چې دی هغه شرط دی. اوس نیت چې دی هغه د لمانځه تکبیر تحریمه، یعنې د اول تکبیر سره چې دی هغه به برابر وي. مخکې چې دی هغه مطلب قبل تکبیر تحریمه هم صحیح دی. که چیرې چې دی هغه تکبیر تحریمې څخه مخکې هم نیت چې دی هغه صحیح دی، خو شرط چې دی هغه دا دی چې دا رقم کار به نه کوي چې هغه د لمانځه دپاره مانع وي. شرط یې دا دی چې مابینځ کې به دا رقم کار نه کوي چې هغه د لمانځه دپاره چې دی هغه مانع وي، په هغه سره چې دی هغه لمونځ فاسده کېږي. مطلب لکه خوړل، چښل، دا رقم بل دی کار کول چې هغه په لمانځه کې چې دی هغه ناجایز دی. نو که چیرې چې دی هغه انسان مخکې د تکبیر تحریمي چې دی هغه نیت وتړي، نو دا چې دی هغه صحیح کېږي، د لمونځ چې دی هغه صحیح کېږي. پنځم شرط د لمانځه د صحت دپاره چې دی هغه تکبیر تحریمه ده. تکبیر تحریمه اول الله اکبر ته چې دی هغه تکبیر تحریمه ویل کېږي. یعنې انسان چې دا کم اول الله اکبر وکړي چې د هغه څه وروسته لمونځ صحیح کېږي، به دې ته چې دی هغه تکبیر تحریمه ویل کېږي. تکبیر تحریمه چې دی هغه په دې وجې ته تحریمه چې دی هغه ویل کېږي چې پر انسان باندې حرامیږي خوړل او دغه رقم چښل، دغه رقم نور هغه کارونه، کتل، هر څه چې دی هغه مطلب پر انسان باندې حرامیږي، په دې وجې سره نو وجې ته چې دی هغه تکبیر تحریمه ویل کېږي. نو دا و زموږ د نن ورځې سبق. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان. که د چا چې دی هغه سر نه یې په خلاصوي.